السلام علیکم ورحمت الله. قدر لیدونکو، تاسو په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ چې یو تصویر شو جوړه کړې او د هر به احساسه ورور په وال باندې نشر شوی. ډېری هیوادوالي دردولي وو. هغه کوم تصویر وو؟ هغه دغه تصویر دی چې تاسو ما په څنګ کې ګورئ. لیدونکو، دغه فامیل د خپل کور هغه ضروري سامان لکه شمسي او وغیره د شیانو راخیستي د خوست په صرافانو کوڅه کې ناست دغه یې پلورل. یا به احساس ورور ترې عکس اخیستی و نشر کړی و ټولنیزو رسنیو کې. بیا چې موږ ولیدو خدای شته موږ یې ودردولو. موږ ژمنه وکړله چې تر کوره به ورځو، که واقعا مستحق وي د کار زمینه به ورته مسیدوو او چې څه ضرورت انشاءالله هغه به ورته پوره کوو. الحمدلله د دوی ټول ضرورتونه پوره شول. دوی موږ ډاکټر ته بوتلل، به احساسه ورونه نور هم راسره وو. تداوي وشوله. هغې تر څنګ چې یو مهم کار موږ ورته کړی هغه به څه وي؟ هغه موږ سره په دغه ویډیو کې وګورئ. راځئ. ټکورا دا خو گزړو درمانا کامیابو سے کاروانا کامیابو سے کاروانا کامیابو. دغه د دوی کور دی، دغه دوه کوټې چې تاسې ګورئ، او دغه د دوی دروازه ده. زه به دروازه ټک ټک کړم تر څو دا یې راووځي. قدرمن لیدونکو، هغه دغه خلک چې د ټولو هیوادوالې خفه کړي وو، دردولي وو، خو موږ ژمنه کړې وه چې ستاسو په شونډو باندې به مسکا راولو. انشاءالله هغه کار کیدونکی دی. موږ سره اوسئ. ویاړ د ټولو لاس ټولو لاس در باندې ویاړي. قدرمن لیدونکو، تاسو به وایئ چې دوی دې روان کړي دي. چېرته دې روان کړي دي؟ راځئ دغه انتظار مو پای ته ورسوم. موږ ورته د کار زمینه مساعده کړل الحمدلله. بیا هم ښه راغلی ای صاحب، بیا هم ښه راغلی. جور خیر طبیعت ښه دی. خب برادر خان، چی مشکل بود که می سامانات خود نشر می‌فروشید شما؟ از خاطر بود که مجبور بودیم، مادر ما مریض بود، پدر ما مریض بود، هیچ چیز دواخانه هم نبود. از خاطر حال تداوی شده پدر جان و مادر جان تداوی شده؟ تداوی شده، جور شده، دوا کلی چیز گرفتیم. حالا کدام مشکل نداره شما؟ نه حالا مشکل نیست. قدرمن لیدونکو، د دوی پدر جان سره هم خبرې کوم. دوی البته د بل ولایت د خوست راغلي دي. خدا سره هم برادر جان، چی مشکل بود که شما سامانهای خود نشار برده بودید اما را بفروشید؟ مشکل ما بود که یکی اول خرج خانه رو نداشتیم، از خانگاه خوردنی هیچی نداشتیم. دومی که خودم مریض هستم، کار کردن نمیتونم، کار گرانگه کردن نمیتونم. باز بر خاطر یک لقمه نانی که همه شب جور کنیم نداشتیم. بچگه که من گفتم امی شمسی و چپرکت و گاز و یاره ببره سودا کنه که تا یک لقمه نان شب بیارن در خانه. که اینا خوشبختانه که تو سر خوردیم. خدا خیرت بده که مرا بردی، تابت دکتری مام کردی، حتی غرفه رو برای ما آماده ساختی. دیگه مشکلات ما را یکی دیگه برعکس ساختی، زندگی ما را تغییر دادی. خدا ازت رضا باشه که تو قدر کمک به ما کردی. تشکر برادر. خدا کمک. چه وقت میشه که در خوست زندگی میکنی؟ 3 سال میشه. 3 سال میشه. 3 سال. چرا خوست انتخاب کردی؟ خوست بسیار مردم شریف داره. از برکت این مردم است که من نان میخورم. به خاطر از اینکه بسیار غریب نواز مردم هستند. با کل جهان خوست است. دیگه مثل مردم خوست هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. ما همینجا آمدیم که امن احساس میکنم. خدا و مردمش غریب پرور است. هرچی که از توانشان شده در طی 3 سال با ما کردیم. مردم خوست غریب پرور به خاطر اینجا. قدرمن لیدونکو، تاسو به لیدلي وي دغه ورور چې خبرې وکړلې. دغه ورور نه ما پوښتنه وکړه چې ولې دې په ټول افغانستان کې خوست انتخاب کړی. راته وویل چې خوست غریب دوسته خلک دي، غریب باندې زړه بدېږي، هغې باندې زړه درد کوي. د دوی برکت ده چې ما ته یو لقمه ډوډۍ رسېږي د په اصطلاح باندې. خوشحاله یو الحمدلله. بیا هم ټول ورونو باندې افتخار کوو. کور مودان خوشحاله اوسئ. لیدونکو ګوره چې د دوی هغه پوسټ ما ولیدو او د دوی هغه مې ولیدل. تاسو به د دغه ورور کلي هم ګورئ. دا وګوره، د دغه ورور کلي هم په دې حالت باندې دي. لیدونکو په دې باندې به د هېچ هم زړه ونه شي چې د خپله شمسي او بیټري یوسي او په دې سخته ګرمۍ کې د خپل بچیان پرېږدی. خب مجبوری بیا بل څه ده. اگر همون چیزا رو میفروشید باز گرمی نیست اینجا پکا و دیگه این چیزا رو چطور میکنی؟ خب اشکم و گشتام سخت است. چی کار میکنیم؟ فقط ما کار داشتیم، یک گلاس روغن، دیگه چی نداشتیم. میتونی بگیم. ورور میوا ډېره عجیبه خبره وکړه. وویل چې وږي خېټه هم ډېره سخته ده. رښتیا هم
سړی چې غریب شي او بیچاره شي بیا کله چې نهاره شي د نهاره ورځې بیا هر کار کېږي الله دې په هېڅ چا باندې غریبي نه راولي هغه وروڼو چې همکاري کړي کور ودان الله دې پوره پوره اجرونه ورکړي لیدونکو دې کې خو پیپسي هم شته ماشاءالله یخ هم دي کاروانه د ځان غم درنه هېر دی د ولس په غم ځورېږې د ځان غم درنه هېر دی د ولس په غم ځورېږې قدرمن لیدونکو د دغه ورور تداوي هم وشوه زموږ هغه د مرجانې تداوي هم وشوه الحمدلله دوی سره د خوراکي توکو کمک هم وشو کمک شد نقدي مې وشو خرچ خانه ما آوردم ډېره مننه هغه ژمنه چې مونږ کړې وه مونږ هم خپله ژمنه پوره کړه دوی د لپاره هم د کار زمینه مساعده کړله توکل په خدای نوره به کارونه هغه مهربانه ذات ته وسپارو چې اسمان او مځکې پیدا کړي او ټولو مسلمانانو ته رزق رسوي څونه خوشحاله یې اوس ډېره خوشحاله یم څونه خوشحاله تقریبا تقریبا اما داشت اندازه کن چقدر خوش هستی؟ 100%. نه اما که خوش هستی؟ نه زیاد خوش از هستم بیخی زیاد عظیم عظیم دلم بیخی زیاد الله اکبر اندازهش نیست دیگه قدر میدونم که مونږ تاسو را ژمنه کړې وه که دوی مو خفه کوي موږ مو نه خفه کوو انشاءالله دوی خندا په تاسو شریکو دغه داسې خندا مو لیدله درد صاحب هم راغواړو هغه ورور چې د دوی عکس یې پوسټ کړی و شمس خطاط ورور هغه هم راغواړو دوی سره چې شاید نخ کومخ کړی و هغه به هم په همدغه ویډیو کې تاسو ته ښیو ځکه چې موږ ژمنه کړې وه چې سبا ته به یې انشاءالله زموږ په همدغه ویډیو چې تاسو ګورئ دې کې تاسو دپاره وضاحت ورکړو چې څومره مرستې ورسره شوي دي همدرد صاحب مهرباني قدرمن لیدونکو باید یادونه وکړم چې موږ په ټول افغانستان کې بیا په خوست کې ډېر غیرتي ځوانان لرو چې تل یې د بېوزلو لاسنیوی کړی هغوی غږ یې تر به احساس ورونو رسولی هغوی نه مرستې راټولې کړي بیا یې په همدغه اړمنو خلکو باندې ویشلي دي ژوندی مثال یې همدغه ورونه دي همدرد صاحب هم تاسو نه مننه خوشحاله اوسئ شمس روز تاسو نه هم مننه کور مو ودان هغه د تاسو ته مجرونه درکړي چې تل مو د بېوزلو لاسنیوی کړی او هر ډول منډې تړلې مو کړي او نه څړې کېدونکې هلې ځلې مو کړي مننه هغه ورونو چې مرستې تاسو سره کړي دي مهرباني هغه خلک چې دوی ډېر خفه کړي وو چې هغوی هم خوشحاله شي دوی سره مرسته او همکاري شوې ده نو د دې په خاطر باندې چې هغه لیدونکي چې ډېر خفه شي او ډېر دردېدلي وو موږ خو ډېر با احساسه ورونه او خویندې په خارج او داخل کې لرو چې هغوی د خپل هېوادوالو په درد باندې دردمن او په خوشحالۍ باندې خوشحاله یې اوس یې حق ده چې خوشحاله یې کړو بسم الله الرحمن الرحیم په لومړیو کې خو د کاروان صاحب خیریه بنسټ د پیج ټولو مینوالو ته سلام مینه او درنښت وړاندې کوم ځکه دوی ټول هغه به احساسه په غریب ولس مین خلک دي چې دایما یې د کاروان صاحب د بنسټ د لارې د نورو ادرسونو د لارې د خپلو هیوادوالو سره مرستې او کومکونه کړي دي دا چې دغه بیچاره ورور چې تېره ورځ دوی مجبور شوي وو د غریبۍ حالت یې داسې یو حالت ته رسېدلی وو چې دی هغه د خپل کور هغه توکي چې په کور کې دی ضرورت هم یې ته لرلو فرض که دی یوه شمسیه خرڅلاو دی پوره مارکېټ ته وبسلې وه چې اوس په وخت کې ګرمي دو ضرورت هم یې ته دی اشد ضرورت هم یې ته دی چې سړی برق هم ونه لري بیا سړی په دې پوهېږي چې دغه کور چې څوک کي یو ډېر مجبوریت یې مخې دغه کور کې موږ دغه اخیست ځوانان ټول لوس په کور شو کاروان صاحب د سره په توافق چې کینو چې دغه خلکو دپاره چې دی دومره یوه مجبوریت حالت ته رسېدلي دي داسې یوه چاره جوړه کړو چې یوه اساسي چاره وي دی په کور کې مریضون لرل چې وایي ګردو تکلیف لرلو بل زړه تکلیف لرلو چې دی دپاره یو اساسي ترتیب وشي چې په آینده کې دی یو خو دغه ناچارۍ نه مونږ لرې کړي وي او بل دی ته د آینده ژوند دپاره مونږ داسې یوه زمینه مساعده کړې وي چې هغه دی ژوند نسبتا ښولي طرف ته لوړ شي خو الحمدلله د ټولو افغانانو اخیستولو ورونو په همکارۍ موږ دغه وکړی شول چې هغه دی څه نه څه ضرورتونه رفع کړو هغه کور کړکې مریضیو دپاره یوه طریقه جوړه کړو د هغې په مورد به زه هېوادوالو ته یو لاڼ وضاحت په دې ورکړم چې موږ چې کله دغه پوسټونو پروسه شروع کړه د پروسې په جریان کې په اوله ورځ نه
ډېر هېوادوال په تشویش کې په دې وو چې موږ د دی سره مستقیما به یې ووینو، دی مستقیما یې ژوند احوال وخلو، مستقیما یې موږ همکارۍ به یې دی ته ورسېږي. موږ په فیسبوک کې میډیا له لارې دی نمبر ورته خپاره کړل چې هر څه کړای شي، دلته یې ادرس دی، دلته یې کور دی، تاسې کړای شئ د ژوند خپله لیدلی شئ. تقریبا هغه د دوی په وینا چې دوی ته تر اوسه پوره 80,000 افغانۍ نغدي مستقیما رسېدلي دي. هغې سره په څنګ کې چې پرون دې طرف ته یې موږ سره تماسونه نیولې شوي دي، غیر مستقیم تماسونه یې موږ سره نیولې شوي دي. تقریبا 40,830 افغانۍ د اوس موږ تر وړي دي. بیا هم بعضې کسون چې په خارج کې دي یا مثلا د پیسو لګلو ته یې لاسرسی نه لرلو، وعدې کړي دي او دوی په زړونو کې ښخ دي. بعضې مؤسسات یې موږ سره وعدې کړي دي چې په اوسط ډول دوی سره د دغې پروسه کې تقریبا 2 لکو افغانیو ته همکارۍ کچه رسېږي. هغې سره په څنګ کې خوراکي مواد دوی ته ورکړی شوي دي چې خوراکي مواد به میډیا له لارې ملګري وویني. د دوی د تشخیص دپاره ابدالي کمپلیکس، ډاکټر صاحب ګلنواز، ډاکټر صاحب بیت الله ابدالي چې د دغې برخې متخصصین دي، فعال سیستم لري، ښه لوازم لري. هغې نه په استفادې هغه د دوی د صحي سیستم تقویې په خاطر، چک په خاطر دوی ډاډ کړی دی. دوی پرون هم ډاکټرونو ته خیالي شوي دي، وروسته به دغه پروسه بیا هم تعقیبېږي. او هغې نه وروسته خاصه مننه به کاروان صاحب نه وکړو چې کاروان صاحب په دغه برخه کې ډېر همکاري وکړه، په اصطلاح چې څانګ په څانګه سره ودرېدو چې دوی دپاره هغه اساسي ضرورت دا و چې دوی ژوند په دې کویتۍ کې په سپور شان دی نه چلېږي که نه. نو موږ چې که نن یوه چا نه همکاري غواړو، بله ورځ بل چا نه همکاري غواړو، بله ورځ بل چا نه همکاري غواړو، هغه یې دوی د دایما د ژوند تضمین نشي کړلی. ښه طریقه یې دا ده چې دی ته نن کاروان صاحب دغه موږ چې په مخ کې ویلوړ یو چې داسې یو لیکونه ورته جوړ کړو په داسې یوه ځای کې چې دلته یو ضرورت هم و د فقط دی نه دغه کوڅې خلک سودو یې وکړي، شاید یې نه وخلي، هغه یې دی کورني ضرورتونه رفع کولی شي. مو دپاره جالبه او نن ورځ خشوله په دې دو. زه چې کله تلم دغه ماشوم چې کله په دوکانه کې ناست و، هغه یې د په خوله کې هغه والې ورځې مایوسي او د نن ورځې خندو مو دپاره یوه ډېر افتخار و. بس خدای پاک دی موږ مسافر داخل د افغانستان ځوانونه کاروان صاحب په سم تکړه تکړه خلک دی، خدای پاک ډېر کړي چې هر وخت دغسې غریبونو خلکو ناچاره خلکو ضرورتونه رفع کړي. دی سره په څنګ کې دی مشکلات خپل مشکلات وګوري. نو د دې په خاطر چې موږ دی ته دغه 40,830 روپۍ چې نغد سره دي دغه مې دی تر وړي دي، دا به مو تسپرو نه پیسې چې رسېږي انشاءالله هغه به مې تسپرو. نو دغه 40,830 روپۍ دي. خدای دې وکړي چې هغه یې تاسې کور ضرورتونه یا په دوکانه کې تنر ضرورتونه لري هغه دلته په راکړي. دغه کامیاب اوسې کاروانه د ځان. لومړی خو له ټولو هغه هېوادوالو مننه کوو چې موږ سره یې مرسته وکړله د غریبې کورنۍ په باره کې. دوی چون ډېر خفه شوي وو، ډېر مایوسه شوي وو په دې حالت باندې، خو نن الحمدلله دوی چې زه ګورم ډېر خوشحاله دي او واقعا زه خپله د خوشحالۍ احساس کوم. که هر څوک د شمس روز پوسټ باندې خفه شوي وي، دردېدلي وي، په دې کې هم ثواب دی هم اجر دی چې یو مسلمان باندې زړه درد کوي او زړه وسوځوي. هغه نتیجه دغه شوله چې نن دی د خپل کاروبار چښتن شو، د مریضانو تداوي وشوله، هغې تر څنګ ورسره نغد کومک وشو او خوراکي توکو کومک وشولو. قدر ولیدونکو، نو دغه خپرونه په همدغه خوشحالۍ پای ته رسوم. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت. ولې څه دې په زړه کې راته شول چې تا وژاړم؟ مونږ خو وایو چې مونږ خوشحاله شولو، دغه دی بیا دې بېرته خفه کړو. څه لامل شو ستا د اوښکې؟ این که بسیار بالا من شانس شد این کمک کرد دل سوخت خوشبخت شد، از خوشحالی کرد، از خوشحالی کرد. کامیاب اوسې کاروانه دا شعر په ژبه وایه قسمت خان وصال دې ستایه. مونږ تاسو ته ویلي چې دوی خوشحالي به تاسو سره شریکوو، دا چې دوی نه بې اختیاره اوښکې لاړې. دا اوښکې هم په دوه ډوله دي، یو له ډېر درد نه ځي، یو له ډېرې خوشحالۍ نه ځي. د دې اوښکې له ډېرې خوشحالۍ نه بهیږي. خیر دی، معامله شما هست، شما هیچ تشویش نکنید، هیچ تشویش نکنید. خداوند مهربان است، همه چیز فراهم میکنه، همه چیز در دست خداوند است، او برات همه چیز میرسه. شما هیچ تشویش نکنید. الان خب باید خنده کنی. هر چی را که کنی او خنده کنه خوشحاله شد. خیر بکنه. خیر است. خوشحالی است. لیدونکو بیا هم یادونه کوم چې دوی له ډېرې خوشحالۍ نه دغه اوښکې تویې کړې، له ډېر نه.
انسان چې کله ډېر خوشحاله شي له سترګې اوښکې بهیږي او چې ډېر غمجن شي له سترګې اوښکې بهیږي. یک د صفاتونو یې توصیف دې کړم پرېمانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه کامیاب اوسې کاروانه د خوږو زړو ټاکورا د خوږو زړو درمانه کامیاب اوسې کاروانه 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 د خوږو زړو